السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، په پروني درس کې مې سورة ناس مکمل وویلو، هغه مو په حفظ سره یاد کړو او انشاءالله غلطي مو نه ده پاتې، ځکه سورة ناس موږ په 2 ورځو تقسیم کړو تر څو ښه یاد کړئ، غلطی مو پاتې نشي او همدارنګې عربي لهجې سره هم اشنا شوي یاستئ. طبعا شاګردانو، ځان ته مو یو قاري انتخاب کړی. په افغانستان کې انشاءالله موږ ډېر ښایسته قاریان لرو. زموږ استاد القراء قاري صاحب برکت الله سلیم چې ماشاءالله ډېره ښایسته لهجه لري، د هغه لهجه انتخاب کوي او همدارنګې نور قاري صاحبان دي، معاون اول قاري صاحب ضیاء الحق یا عربي قاریان چې هر یو ستاسو خوښ وي هغه ځان ته انتخاب کوي او ستاسو لهجه هغه ته نږدې اوسي، نو د هغې د لهجې سره به تاسو قرآن کریم هم صحیح وایي او عربي لهجه به هم اوسي. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی درس سورة النصر ده. کوم سورت ده؟ سورة نصر ده ګرانو زده کوونکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، سورة نصر ته زه در سره تکراروم، لیکمئ، همې هغه حروفو سره اشنا کېږي، هم پکې هغه احکام د تجوید عملي کوو او بیا ورسره انشاءالله دا سورت اسانه ده. دا به ټول مکمل نن ووایو او حفظ به یې کوو، سبا ته به انشاءالله زه ګرانو زده کوونکو تاسو نه اورم. نو راځو ګرانو زده کوونکو، إذا جاء إذا جاء إذا جاء إذا جاء ما سره تکرار کړئ. إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح 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 إذا جاء نصر الله والفتح. ګرانو زده کوونکو، دغه الف چې موږ ګورو حمزه د الف په شکل ده، ذال مو د جیبې په څوکه او 2 حرکته، جاء 4 حرکته یا 5 حرکته د مد اوږدوو. نصر الله نصر الله، صاد باندې صفیر کوو، را هم ډکه د الله نوم تم قاعده دا ویلې که الله د نوم څخه مخکې زور او یا پیښ راشي یا به ډک وایو. ول کم لام ده؟ لام لام قمري ده. فتح فتح آخر کې به همس جاری کوو. نو ګرانو زده کوونکو، راسره تکرار کړئ. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. ورپسې آیت ته ځو ګرانو زده کوونکو. ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون ورأيت الناس يدخلون. قصر أوي أحكام. ورأيت رادك همزة يا زبر أي ورأيت الناس ورأيت الناس تالي نون سرا أو لام لام شمسي نون باني 2 حركة غنة، سين واضحة، يد يد قلقلة يد خو خواهم دكويو لون يدخلون لون واو مده نون باني فتحة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله في دين الله في دين الله
الله في دين الله في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا 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 دلته ګرانو زده کوونکو یا ماده ده یا ماده ده د الله د نوم لپاره قاعده ویلې وه مخکې تې زیر ده نو باریکې ادا کوو دین الله اف دې باندې به همس جاري کوو شی همس واجا واجا واو ماده دوه زورونه چې راغله حالت د وقف کې به هغه په الف بدلو نو تکرار یې کوئ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورپسې آیت ترازو ګران زده کوونکو فسبح 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 بحمد ربك بحمد ربك بحمد ربك بحمد ربك ربك دلته ګورئ سینس چې کله دی با سره تړو با مشدده کوو با بیا د ح سره ح کې همس جاری کوو نفس به مو جاری اوسي فسبح بحمد ربك را دکا واستغفر واستغفر فر فر واستغفره دلته به مونږ او تاسو چې کوو ودرېږو نو څه رقم کېږي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا دلته نون باندې غنه کوو په ها باندې صله کوو اوږدې وایو د یو واو په اندازه الف مده ده تا د واو سره جنګوو واو مشدد شونډې پې اوږدوو توا توا با دا دوه زرونه په الف بدلوو فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ګران زده کوونکو راسره تکرار کړئ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا ګران زده کوونکو دا سورت نصر ده کوم سورت ده سورت نصر ده چې دا اسانه ده انشاءالله مونږ به یادوو خو دا شیان چې ما تاسو ته ویلي دا به ځان سره تکراروئ چې به کوئ
دا چې ما سره هلته تاسو تکرار وکړو په دې اکتفا نه کیږي بلکې تاسو به کور کې په دغه غټو موبایلونو کې یو قاري ځان ته پیدا کړئ او د هغه سره به د معلم په طریقه تکراروئ. نو ګرانو زده کوونکو زه وایم او بیا هم خپل نصیحتونو ته دوام او ادامه ورکوو. ګورئ زده کوونکو په یو ځل تکرار سره دا تاسو ته کفایت نه کوي. ما مخکې هم تاسو ته ویلي که تاسو دا هلته ما سره تکرار کړئ او کور کې بیا نه تکراروئ نو دا صحیح نشئ یادولی. ګرانو زده کوونکو کوشش به دا کوئ چې کور کې به تکراروئ، ځکه وایي چې د هغه سړي چې الفاظ صحیح دي او د هغه سړي چې الفاظ صحیح نه دي نو امام محمد بن الجزري وایي چې فرق څه شی ده چې هغه په خپله ژبه باندې ریاضیت وکړي، په خپله ژبه باندې پریکټس وکړي، په خپله ژبه باندې هغه خپله خطا تکرار کړي او هغه خطا خپله اصلاح کړي. نو چې کله اصلاح کړه او د اصلاح کولو کوشش یې وکړو او په ژبه باندې کوشش کوو نو د دې حروف به صحیح کېږي او همدارنګې به دا بیا موږ دې ته ورسوي چې د رب العالمین امر به مو په ځای کړی وي، هغه دا چې قرآن کریم به په تجوید وایو، په څه شي به یې وایو؟ په تجوید به یې وایو. او پسې ګرانو زده کوونکو عربي لهجه ده چې عربي لهجه باید کوشش وکړو چې یو قاري ځان ته انتخاب کړو. کوم قاري چې ځان ته انتخاب کړ د هغه لهجه مو نیوله نو بیا به چې لوی شو نو زموږ په لهجه کې به کوم تکلف نه اوسي. نو ګرانو زده کوونکو زه وایم او ورته متوجه اوسئ. سورت وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ګران زده کوونکو دا زموږ او ستاسو نننی درس چې سورت النصر مو وویلې نو ګران زده کوونکو په اخره کې مو په رب العالمین سپارم. ومن الله توفیق.